بسم الله الرحمن الرحیم. انډین نېشنل کانګرس د هندوستان لومړی پولیټیکل پارټي وه. چا جوړه کړه؟ یو ریټایرډ انګریز افسرو اے او هیوم هغه جوړه کړه. کله یې جوړه کړه؟ کالو 1885. دا ولې جوړه کړه؟ د ولې جواب دا دی چې انګریزان دلته رالل، نو انګریزانو ځان سره جمهوریت راوړو، او جمهوریت هم پارلماني جمهوریت. پارلماني جمهوریت د سیاسي پارټو نه بغیر نه چلیږي. د هغې لپاره دا پکار وه چې سیاسي پارټي دې جوړه شي. نو یو خو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې انګریز حکومت به، سرکار به د هندوستان کروڑونو خلکو سره څنګه رابطه ساتي. د رابطې ساتلو دپاره په منځ کې یو تنظیم پکار و. نو دا انډین نیشنل کانګرس یې د دغې تنظیم په طور باندې جوړ کړو. انډین نیشنل کانګرس د قیام نه بعد دا دعوه وکړه چې دا د هندوستان د ټولو قومونو یو شان پارټي ده او د ټولو قومونو د حقوقو لپاره به جنګ کوي. انډین نیشنل کانګرس تر اخره پورې د انګریز تر تلو پورې د هندوستان د ټولو نه غټه سیاسي پارټي وه، او د انډیا او د پاکستان د جوړېدو نه بعد په لومبي 40-50 کاله پورې په انډیا کې هم دا یوه پارټي برسر اقتدار وه. تقسیم بنګال 1905 یو تقسیم بنګال دا د 1905 تا واقعه ده. یو بیا هغه 1971 هغه ده چې کله د پاکستان مشرقي پاکستان بنګلادیش شو. نو دا چې موږ کومه لومبۍ خبره کوو نو دا د 1905 هغه ده. دا څه خبره وه؟ نو بنګال د هندوستان یوه صوبه وه، خو د ټولو نه غټه صوبه وه. لکه د یو ګورنر دپاره، د یو وزیر اعلی دپاره د دومره لویې صوبې انتظام چلول ډېر ګران کار و. نو چې کله دا ډېر ګران کار و، نو انګریز حکومت په 1905 کې 1905 کې دا فیصله وکړه چې بنګال به په دوو صوبو کې تقسیم کړي، او بنګال دوو صوبو کې تقسیم شو. نو دا دوه صوبې جوړې شوې، یو مشرقي بنګال، بله مغربي بنګال. نو د مشرقي بنګال دارالحکومت ډاکا شوه، د مغربي بنګال کلکته وه. نو اوس د دې ټول بنګال کې چې کله هندوان او مسلمانان شریک وو، نو په سیاست باندې، په تجارت باندې، معیشت باندې د هندوانو اجارهداري وه، قبضه یې وه، پې کنټرول د هغوی لاس کې و. اوس چې کله مشرقي بنګال او مغربي بنګال شو، نو هندوان مغربي بنګال کې ډېر وو، مشرقي بنګال کې مسلمانان ډېر وو. نو بس اټومیټیکلی مسلمانانو ته خپله یو صوبه میلاو شوه. اوس هندوان چې کله وو، نو هغوی باندې دا ځای نه شوه چې د مشرقي بنګال زراعت، معیشت، تجارت، سیاست هر څه د مسلمانانو لاس ته لاړ شي، هغوی د واکمنان او اختیارمن شي. نو د هغې خلاف هغوی په ریاکشن کې احتجاج شروع کړو، مظاهرې شروع کړې، او دا مظاهرې بیا ډېر زر چې کوم دی نو ټول هندوستان کې خورې شوې او د فساداتو شکل یې اختیار کړو. او کانګرس سیاسي پارټي چې کومه وه، چې موږ هغوی دې ځای کې چې کوم دی نو د هندوانو سات ورکړو. نو دې نه خو یو مسلمانانو ته دا خبره هم واضحه شوه چې یاره دا کانګرس پارټي خو که چېرې داسې وخت راځي چې د مسلمانانو او هندوانو خبره وي، نو دوی به د هندوانو سات ورکوي. د څو کالو د احتجاج او مظاهرو نه چې فساداتو ته کنورټ شو او ټول هندوستان کې خواره شو، انګریز حکومت خپل فیصلې واپس اخیستو ته مجبوره کړو، او 1911 کې د تقسیم بنګال لا فیصله واپس واغسته. نو 1905 کې بنګال تقسیم شوی دی، 1911 کې فیصله واپس اخیستې شوې ده. ولې تقسیم شوی دی؟ څه د دې وجې نه چې دا ډېره غټه صوبه وه او د یو مرکز نه د دې چلول ګران کار و. ورپسې چې کوم ټاپک دی زموږ نه هغه دی شمله وفد 1906، انګلیش کې شمله ډیپوټیشن. نو شمله په هندوستان کې یو ځای نوم دی، یو پرفضا مقام دی، څنګه چې زموږ دلته کې را سوات دی. وفد یو ټولګي ته وایي، یو ګروپ ته وایي. نو دا شمله وفد 1906، نو په 1906 کې د مسلمانانو یو ټولګی، یو وفد چې هغه 15 کسانو 35 ممبرز وو، هغه وایسرای هند سره هغوی ملاقات کړی. کوم ځای کې؟ نو شمله کې. نو شمله کې ملاقات شوی دی، نو ځکه ورته شمله وفد وایي. د وفد سربراهي چا وکړه؟ نو وفد قیادت وکړه سر آغا خان. سر آغا خان چې د آغا خانیانو کومه فرقه ده، د هغې هغه مشر چې کوم او د سیاستدانو په دغه زمانه کې. نو سر آغا خان د وفد قیادت وکړو. د علیګړ کالج د پرنسپل په ذریعه باندې وایسرای نه ټایم اخیستی و. دا وایسرای څوک و؟ لارډ منټو دغه ټایم وایسرای و. نو لارډ منټو سره یې ملاقات وکړو. ملاقات یې د څه مقصد دپاره وکړو؟ د دې مقصد دپاره چې مسلمانانو څه مطالبې وي چې هغه د وایسرای مخې ته کیږدي او غوښتنه دې وکړي چې دا مطالبې دې پوره کړی شي. وایسرای سره ملاقات کې هغه مطالبې وایسرای ته په ټیبل باندې پیش کړی شوې، او وایسرای مسلمانانو دې وفد ته دا یقین ورکړو چې ستاسو دې مطالباتو باندې به زه غور کوم. هغې کې اهمه مطالبه چې کومه وه هغه دا وه چې جداګانه انتخاب کا مطالبه چې ورته موږ وو چې د هندوستان په مرکزي
او صوبایي اسمبلو کې دی مسلمانانو دپاره جدا سیټونه مختص شي چې په هغې باندې د مسلمانانو په منځ کې الیکشني او د هندوانو دپاره چې کوم سیټونه وي نو هغې کې به د هندوانو منځ کې الیکشني ملازمتونو کې د مسلمانانو دپاره کوټه حصه مختص کړی شي او د علیګړ دا کالج د مسلم یونیورسټي شي نو دغه وایسرای ورته وویل چې دا کارونه به زه تاسو له کومه نو دا وفد یو کامیابي میلاو شوه نو دغه د شمله وفد 1906 دا کیسه ده اوس دسمبر 1906 نو دا د تقسیم بنگال او دا شمله وفد دا به د مسلم لیگ په قیام کې تاریخي پس منظر کې مونږ راولو لکه مطلب دا دی چې د تقسیم بنگال نه بعد کانګرس چې کله د هندوانو سات ورکړو نو مسلمانانو ته احساس وشو چې کانګرس ته هندوانو پارټي ده نو موږ لکه یو جدا خپله پارټي جوړول پکار دي یو دویمه خبره دا ده چې شمله وفد ته کامیابي میلاو شوه او وایسرای هغې ته وویل چې تاسو له به دا کارونه وکړم نو مسلمانانو کې دا جذبه پیدا شوه چې که چېرې زمونږ خپل یو سیاسي پارټي او مونږ بیا انګریز سرکار سره حکومت سره ملاقات وکړو نو زمونږ به ډېر کار وشي نو دا دواړه د مسلم لیگ د قیام دپاره هغه کازیز دي او دسمبر 1906 کې په ډاکا کې د نواب سلیم الله خان په ځای کې د هغه په رهایشګاه باندې اجلاس و اجلاس ته چاو نو دا یو تنظیم و محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس چې د دې د نوم نه پته لګي چې دا د ایجوکیشن د ترقۍ دپاره د پرمختګ دپاره یو تنظیم و خو چې کله د ایجوکیشن دپاره د دې هغه اجلاس وشو نو د هغې نه پس یو بل اجلاس راوبلو او په هغې کې دا چې کوم مسلمانان مشرانو او ممبرز د دې محمدن ایجوکیشنل کانفرنس هغې دا فیصله وکړه چې یاره که چېرې مونږ خپله یو سیاسي پارټي جوړه کړو نو دا به ډېره ښایي په دغه ناسته کې دغه فیصله وشوه او دغه سیاسي پارټي جوړه شوه نو دا د هندوستان دویمه سیاسي پارټي شوه او د دې نوم یې کېښوده آل انډیا مسلم لیگ چې مونږ ورته شارټلی مسلم لیگ وو نو آل انډیا مسلم لیگ دسمبر 1906 کې جوړه شوه او دا د هندوستان دویمه سیاسي پارټي وه د څه دپاره جوړه شوه مقاصد یې څه نو مقصد یې لومبی دا و چې د مسلمانانو د حقوقو تحفظ وشي په هندوستان کې دویم مقصد یې دا و چې د مسلمانانو او د انګریز سرکار په منځ کې چې کومې غلط فهمۍ دي هغه ختمې کړي او خو د دوی په منځ کې ښه تعلق قایم کړي دریمه خبره د دې دریم مقصد دا و چې مسلم لیگ دې په دې لړ کې کار وکړي چې د مسلمانانو او د هندوستان نور قومونه چې دي هندوان سکان بودیست دوی دې هم یو بل سره نږدې راولي او مشترکه جدوجهد دې وکړي د ازادۍ دپاره میثاق لکھنؤ میثاق په عربی کې معاهدې ته وایي اګریمنټ او لکھنؤ په هندوستان کې یو ښار نوم دی نو په دغه ښار کې په لکھنؤ کې معاهده وشوه د چا منځ کې د هندوستان دوه سیاسي پارټۍ چې وې کانګرس او مسلم لیگ د هغوی په منځ کې نو اسانه خبره ده کال 1916 په 1916 کې د هندوستان دوه سیاسي پارټۍ کانګرس او مسلم لیگ د دوی د دواړو په منځ کې یو معاهده وشوه دغې معاهدې ته معاهده لکھنؤ دا څنګه وشوه دواړه پارټۍ څنګه یو بل ته نږدې رالې نو د دې نه مخکې کال باندې په 1915 کې د کانګرس او د مسلم لیگ په ممبئی کې اجلاسونه شوي وو سالانه اجلاسونه خو جدا جدا شوي وو نو په دغه وخت کې چې محمد علي جناح چې موږ ورته اوس قائد اعظم وایو هغه په دغې دواړو پارټو کې په یو وخت کې په دواړو پارټو ممبر و نو هغه کانګرس کې هم و مسلم لیگ کې هم و نو چې ممبئی کې د دواړو پارټو اجلاسونه وشو جدا جدا نو قائد اعظم د دغې وخت نه او قائد اعظم سره نور کسانو دوی دا کوشش وکړو چې ولې نه راتلونکي کال کې د دواړو پارټو یو ځای اجلاس وشي نو دغې کې چې دوی دا کوشش وکړو نه راتلونکي کال کې 1916 کې د دواړو پارټو یو ځای اجلاس وشو او په دې یو ځای اجلاس کې کانګرس ته مسلم لیگ څخه خبرې واورېدې او ویې منلې مسلم لیگ د کانګرس واورېدې مسلمانانو ته مسلم لیگ ته چې کومه غټه کامیابي میلاو شوه هغه دا وه چې هغه د جداګانه انتخاب مطالبه چې هغې شمله وفد کې د انګریز سرکار نه کړې وه 1909 کې چې کوم آئین جوړ شوی و نو هغه انګریز منلې وه خو کانګرس نه وه تسلیم کړې نو کانګرس هغه تسلیم کړه جداګانه انتخاب باندې بیا یو پیرې ته چې ځان پوه کړو چې جداګانه انتخاب مطالبې مطلب دا دی چې د هندوستان په مرکزي اسمبلی کې او نورو صوبایي اسمبلو کې د مسلمانانو لپاره جدا سیټونه مختص شي چې په هغې باندې د مسلمانانو منځ کې الیکشني چې کوم د هندوانو سیټونه دي هغې دپاره به د هندوانو منځ کې الیکشني دغې د جداګانه انتخاب وایي نو دغه 1909 په آئین کې دا خبره منظور شوې وه خو کانګرس نه وه منلې اوس کانګرس هم ومنله نو دا پکې مسلم لیگ ته یو کامیابي میلاو شوه